بسم الله الرحمن الرحیم. معاذ الدین خټک. پروفیسور افضل رضا معاذ الدین خټک هم د خوشحال بابا د سبک په پیروانو کې حساب کړی دی. دی د 11مې پیړۍ شاعر و. د یوه غزله په ورکه خزانه کې چاپ شوې ده چې د ده ځینې غزلې هنري خوا لري. د زلفو په حلقو لکه مزراب موهه ګوتې، ګوره د یار مخ ته په کتاب موهه ګوتې. د معاذ الدین خټک دیوان د میا وکیل شاه فقیر خیل په مقدمه په 1492 هجري شمسي کال دانش خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. معاذ الدین خټک د اکبر خان خټک زوی او د سعادت خان خټک لمسی دی. ژوند یې تر 1120 هجري قمري کال یقیني دی. له دیوان سربیره د حسن الایمان مثنوي هم لیکلی چې عقیدتي او تصوفي مسایل پکې دي. بل کتاب یې رغبت الاسلام دی چې د هند او پېښور کې چاپ شوی دی. دا هم په مثنوي قالب کې دی. او دریم کتاب یې د طب په باره کې دلیل العلیل نومیږي. دا هم منظوم دی او مثنوي کې ویل شوی دی. اشرف خلیل د 12مې پیړۍ شاعر دی چې د خوشحال بابا د پیروانو څخه بلل کیږي. د ده ځینې غزلې او رباعي په کلید افغاني، ورکه خزانه، همیش خلیل، ګلزار روا، استاد زلمی هیوادمل چاپ شوي دي. په ځینو رباعیاتو کې هم د الفبا د تورو د استعمال سبک تعقیب کړی دی. یوه الفنامه یې هم ویلې ده لکه تل ستا د هجرانه په ماغم دی، هم پیدا بل په داشان بني آدم دی. دواړه لاس د اشرف یو ځله چاپېر شوي، ای چې قد یې تر الف ساکن حسن دی. ده د پښتو په تاریخي مشاعره کې برخه اخیستې. د 12مې پیړۍ شاعرانو د عبدالقادر خټک د یوې غزلې په ځواب کې غزلې وویلې چې لومړی ځل خوشحال یوه غزله وویله. د هغې غزلې په قافیه عبدالقادر یوه غزله وویله او بیا نورو شاعرانو په همدې قافیه وویلې چې په ادبي څېړنو کې د تاریخي مشاعرې نوم ورکړ شو چې اشرف خلیل د عبدالقادر خټک په ځواب کې داسې وویل چې تا وای عبدالقادر کوم پښتون به بې خوشحاله دا شان وایي، اشرف وای خدای پیدا کړ پښتون هسې. قاسم د خوشحال خان د سبک پیروانو څخه منلی شاعر دی. څو غزلې یې په ورکه خزانه کې چاپ شوي دي چې د ده په هکله سکندر خان او عبدالقادر خان هم یادونه کړې ده. د 11مې پیړۍ اواخرو شاعر دی. دیوان یې ورک دی. دا غزل که د قاسم حال ښکاره وي، خلیفه به و پرې خوښ سکندر حمله. د قاسم د غزلې څو بیته: اوښکې چې له سترګو ځي بېواره خیر دې وي، هېڅ څه خبر نه راځي له یاره خیر دې وي. کومه قضیه بېګا سبا زما د یار د سر شوه، بې له یاره غږ یې ډک راغلی ریباره خیر دې وي. رسته ورځ خفه د زړه په غولي مې تیاره وه، ووتم د روغو له روزګاره خیر دې وي. فاضل د خوشحال خان په معاصرانو کې شامل سړی دی. د ده اشعار په ادبي ستوري، ګلزار روا او کلید افغاني کې چاپ شوي دي. ګلزار روا تذکره استاد هیوادمل او کلید افغاني د پادري هیوز ده. د ده غزلې د خوشحال بابا له ځینو غزلو سره لفظي نږدېوالی لري. څکه څوک شراب چې سره لبان وي هغه ځای، څکه څوک چراغ چې مهتابان وي هغه ځای. کوم زمان به د منصور غوندې په دار شي چې د مینې دا صفت دې ګوره څه شي. فیض محمد د خوشحال خان د سبک پیرو شاعر دی. د ده یوه غزله د روحي لکهنګ د شاعرانو د اشعارو په یوه خطي مجموعه کې خوندي ده. د 12مې پیړۍ په شاعرانو کې شاملېږي. نن په ما د هجر وخت دی ګوره څه شي، ناقرار مې خوار صورت دی ګوره څه شي.